بهرنیو چارو وزارت ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي څرګندونې بې بنسټه بللي. السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د بهرنیو چارو وزارت په ملګرو ملتونو سازمان کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم هغه څرګندونې بې بنسټه بللې چې افغانستان د ترهګرو پر پټنځای بدل شوی دی. د یاد وزارت د عامه اړیکو رئیس ضیا احمد تکل ویلي چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته هیڅ ګواښ متوجه نه دی او د وروستیو پیښو عاملان د ډیورنډ فرضي کرښې له هاخوا افغانستان ته راځي. نوموړي دغه راز زیاته کړې چې ځینې هیوادونه هڅه کوي افغانستان بې ثباته وښيي څو د افغانستان او نړۍ ترمنځ د بې باورۍ فضا رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې منیر اکرم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې ادعا کړې وه چې افغانستان د داعش خراسان د جنګیالیو د جذب مرکز ګرځېدلی دی. بلخوا د سیاسي چارو ځینو شنونکي هم په دې باور دي چې دمګړۍ داعش د افغانستان او نورو هیوادونو پر وړاندې د پاکستان له خاورې فعالیت کوي. د یو بل خبر له مخې کډوال وزارت وایي د پاکستان له بندخونو 3 افغان بندیان راخوشي شوي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت خبر ورکړی چې په پاکستان کې 3 تنه افغان بندیان له بند آزاد او افغانستان ته راستنه کړل شوي دي. سرچینې ویلي چې یاد بندیان پاکستان کې له 2 تر 6 ورځو بندیان وو او پرون افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. د کډوال وزارت د ننګرهار د تورخم او کندهار سپین بولدک سرحدي امریتونو په حواله ویلي چې دغه کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنرۍ یو ځل بیا له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د افغان کډوالو خپلسري نیونې او جبري ایستل دې ودروي.